شومانو په مازغو کې د خپلو خپلوانو خلاف د تره د ماما د تره د زوی د ماما د زوی د خپلو عزیزانو خلاف نفرت مه پیدا کوئ، کرکه مه پیدا کوئ. دې تره ستاسو نه ځمکه خوړلې ده، دا تره لوی ظالم دی. هغه فرعون یادیږي خو هغه د په خېټه کې راځي. کافرو سره جنګ دی، د احد جنګ دی. مسلمانان ډیر کم دي، یو په درې نه سیوا کم دي، خو پیغمبر علیه السلام ماشومانو ته وایي تاسو کور ته دی. نن دلته چې زما او زما د رور جنګي، نو زه کشر خپل بچي ته وایم راځه هله کاکا پسې دی، لوړ لاواله کاکا پسې ځو، لوړ لاواله ماما پسې ځو، لوړ لاواله دی رور پسې ورځو. مونږ د خپل بچي په دې اکو بکو په جنګونو د وړوکوالي نه وله تماچا او ټوپک ورکو او خپلو خپلوانو سره جنګو. یلکه دا خو د کافرو سره پیغمبر نه اړمولو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم خو د هغه کافرو ظالمانو مشرکانو د هغوی په جنګ کې ماشومان نه شاملولو. ورته وی ماشومانو ته وي تاسو کور ته ځئ. نن هره یوه ښځه هر یو پلار هغه خپل بچي له د خپلو خلکو خلاف مازغه جوړوي. زمونږ لوی دشمن وي زما دا رور دی، ښځه ورته وایي ستا لوی دشمن ګورې ستا دا تره دی، د تاسو نه مال قبضه کړی دی، دې تره ستاسو نه ځمکه خوړلې ده، دا تره لوی ظالم دی. هغه فرعون یادیږي خو هغه د په خېټه کې راځي. دا ستاسو چې کم تره دی دا د ابولهب نه ناکاره سړی دی. هغه خپل تره هغه خپل رشته دار هغه ورته دا زنانه او دا نارینه دې ماشومانو ته داسې جوړ کړي چې یقین وکړه د هغه ماشومانو بیا د هغه خپلو خپلوانو نه د هغه تره نه او د هغه رشته دار نه د هغه پلار نه د هغه نه داسې کړنګي چې هغه ورته یو لوی ظالم او یو لوی جابر او یو لوی نمرود او یو لوی شیدات ښکاري. یلکه دا څه کوئ ماشومانو له پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماشومانو د لاسو نه تورې واغستې، د ماشومانو د لاسو نه یې چوړکی واغستې. و دې ولې هغه چوړکی او هغه تماچې ورکړي وي ډدې کوئ، اختر کې ډدې کوئ، شابه په تماچو یې کوئ. ماشومانو ته په واده کې ډدې کوئ، شابه سې ولې کارتوس ولالي او ډزارې کوئ. نه کنه ماشومانو له به دا تربیت نه ور نفرت مه پیدا کوئ، کرکه مه پیدا کوئ، جنګوئ یې ما که هر څه دنه جوړ شو نو چې دا ټول عمر د کم رور سره خړه ده، که سبا مړ شو نو دغه رور به د لامبئ کاکا. دا چې ټول عمر د ورسره خړه وه دې برې په جنازه ولاړي کاکا. دا چې ټول عمر د ورسره خړه وه دې برې په غم کې مشري کوي چې دوا ورته کوئ ښه. دا چې ټول عمر د ورسره خړه وه کاکا همدغه رور به د قبر ته ورکوزئ کاکا. همدغه خپلوان دغه عزیزان چې دا تا کږلي وو تا غورځولي وو، همدغه خپلوان او دغه عزیزانو دکه به درته دواګانې کوي کاکا. دا به دې بیا چې په اوږو باندې اوچتئ او مقبرې غاړې ته به دې وړي ښه.